د پلخمري جامع جومات چې شپږ میاشتې وړاندې کار پیل شوی و او له دې امله چې دغه جومات کوچنی جوړېده د ښاریانو له اعتراضونو وروسته یې کار بند شو او اجازه ورنه کړل شوه چې دغه جومات جوړ شي. تازه د جمهوري ریاست عملیاتي ادارې د دغه جومات کار د خلکو د غوښتنو سره سم پیل کړ چې د بنایي تصدي لوري او د عملیاتي ادارې په مالي لګښت باندې جوړیږي. این مسجد گسترش پیدا کرد و 10 متر به سمت شمال و 10 متر به سمت غرب، شمال و 10 متر به سمت جنوب بزرگ شد و این مسجد از طریق اداره عملیاتی ریاست جمهوری ساخته میشه و کارش خود ریاست تصدی بنایی ساختمانی پیش میبره. د بغلان د حج اوقاف رئیس مولوی نقیب الله سجاد وایي چې دا ځل د دې جومات کار د خلکو په رضایت سره پیل کړی چې د پخوا پرتله به لوی جوړ شي او د زیاتو لمونځ کوونکو ظرفیت به هم ولري. سجاد وایي چې دا جومات د 3000 لمونځ کوونکو لپاره په 2 پوړونو کې جوړیږي. مسجدی که 30 متر به داری ارتفاع کرده و وسط پیدا کرده با 48 متر تقریبا 50 متر درازی عزیز طولش و با 2 منزل دوباره مطابق خواست مردم نقشه وسط پیدا کرد و کار عملا آغاز شده که فعلا شما شاهد آغاز آن هستیم. تغییرات قبلا هزینه از 80 میلیون افغانی بود، وقتی که در وسط آمد دیزاین از نقشه از وسط پیدا کرد حتما یک 20 میلیون افغانی دیگه به اضافه میشه و سابق بود 2100 نفر از نمازگزاران گنجایش داشت و شاید از 3000 بالا فعلا گنجایش داشته باشند. د پلخمري ښاریان وایي اوس چې د جمهوري ریاست عملیاتي ادارې د دوی د غوښتنو سره سم د دې جومات کار پیل کړی. قراردادي شرکت سره به همکاري وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د جومات په دې پروژه کې د روان کار پر وړاندې خنډ جوړ کړي. واضح همکار هستیم، نمیمونیم کسی په کار از یا مداخله کنه. از کار از یا ما مردم حمایت و پشتیبانی کردیم. کار ماجد است. هر کسی که در این زحمت کشیده کار بسیار خوب کرده. ماجد کلان میشه، 2 طبقه اساس جور میشه، نسبت به سابق 20 متر 10 متر ایسو 10 متر ایسو کلان شد و خواست نمی مردم بغلان لبیک و حکومت از طریق خود منابع بشری انجینری بالاخره لبیک گفتن. ماجد 10 متر یک طرف 10 متر طرف چپ راستش وسط یافته در 27. ما خیلی خوش هستیم و فعلا که الحمدلله میشه حضور دارم سفیدا و بزرگا همگیشان در سر کار آمدن با قراردادی و با انجینرها همه ما مشترکن اینجا آمدگی داریم و میبینیم به زودی که الحمدلله کارش بسیار جدی روان هستد. د بغلان اوسیدونکي او د پلخمري ښاریان د جمهوري ریاست له عملیاتي ادارې څخه کلک غواړي چې په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه او نارینهو لپاره جدا جدا د فاتحو ځایونه هم جوړ کړي څو د خلکو ستونزې حل شي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.